قیامت چې راشي تفاسیر لیکي ټول امت به الله رب الجلال د هر نبی امت به الله رب الجلال راټول کړي بیا به ورته وایي تاسې ولې کافران سوي واست تاسې ته بشیر و نذیر نه و درغلی رسول نه و درغلی کتاب یې نه و دروړی دوی څه ورته وایي دوی ورته وایي چې یا الله موږ ته نه بشیر راغلی نه نذیر راغلی نه یو رسول راغلی نه کتاب راغلی الله رب الجلال به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به الله رب الجلال د نور انبیاو ته پوښتنه وکړي تاسې مځکې ته خدمت ته نوس ورغلي هغه ورته وایي و موږ خو ورغلي وو موږ ستا دین دوی ته بیان کړی وو الله رب الجلال ورته وایي شاهدان پیش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به راشي دا به شاهدي ادا کړي چې و دغه انبیا خپلو امت ته راغلي وو خدمت یې کړی و دوی نافرماني کړې وه الله رب الجلال به د دلیل غوښتنه ځینې وکړي څه دلیل دی وای په آخر زمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته آخر زمان پیغمبر راغلی و پر هغه باندې کتاب نازل شوی و چې قرآن دی په هغه قرآن کې داسې لیکلي وه چې دې ته قوم ته الله رب الجلال پیغمبران ورکړي وه رسولان یې ورکړي وه کتابونه یې ورکړي وه دو د هغو نافرماني کړې ده نو الله رب الجلال به جهنم ته کړي او پر هغه امت باندې په دغه امت کې به الله رب الجلال ووایي تاسې ته بشیر و نذیر درغلی وو که ایمان والا یې خو ورته ووایي چې و او که بې ایمانه یې هغه به ورته وایي چې یا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به راسي هلته به شاهد شي چې و زه ورغلی وم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی چې الله رب الجلال رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی دی چې پر ټولو امتو باندې دا امت شاهد دی چې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی هغه داسې لیکلي وه